ملګرو دوستانو تاسو به خپل تصویر او خپل ویډیو څنګه فل ایچ ډي کوالټي ته دغه رقم کنورټ کوئ. نو په نن ویډیو کې درته کمپلیټ طریقه درښایم. ډیرو ملګرو ته دغه پرابلم یعنی دغه مسله دغه ایشو وي چې هغې سره ښه موبایل نه وي او تصویر اکثر وباسي نو ډیر زیات بلر راځي او یا د هغې کوالټي ښه نه وي. نو ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغسې طریقه درښایم چې تاسو کولی شئ چې خپل بلر تصویر خپل ساده تصویر فل ایچ ډي کوالټي ته کنورټ کړئ او دا هر څه به تاسو ته اے آی کوي. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو ته کمپلیټ طریقه درښایم او درې ویب سایټ به درښایم او په دریو واړو ویب سایټو کې تاسو دا کنورټ کولی شئ. ملګرو څنګه تاسو ته په سکرین باندې دا زما خپل تصویر ښکاري چې څومره بلر دی ملګرو او که دا ما څنګه فل ایچ ډي کوالټي ته واړو نو تاسو راسره اوس ریزلټ کتلی شئ. داسې راسره دغه ویډیو تاسو وګورئ ملګرو دوستانو چې دغه یو طرف ته څومره بلر ده او بل طرف ته څومره فل ایچ ډي کوالټي کې ده. نو دا هم زما خپله ویډیو ده. نو تاسو هم دغه رقم خپلې ویډیوګانې فل ایچ ډي کوالټي ته اړولی شئ. ملګرو دوستانو تاسو زموږ کومه ویډیوګانې ګورئ نو دا زه خپله هم په انډرایډ موبایل باندې دا ویډیوګانې کوم یعنی په ټیکنو او انفینکس موبایل باندې. نو ملګرو راځئ مکمل طریقه درښایم. شروع کوو ویډیو خو ویډیو ډېره زیاته زه نه اوږدوم او د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمې سکیل ایچ یو بي در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. راځئ ملګرو زه د موبایل سکرین ته راغلم او نن به زه تاسو ته درښایم چې تاسو به څنګه ویډیو انهینس کوئ او دغسې به ایمیج څنګه انهینس کوئ او د هغې نه بغیر به درته نور هم د اے آی هغه کورسونه درښایم کوم چې تاسو ته هیڅ چا به نه وي درښودلي په پښتو لینګویج کې یعنې تاسو به د تصویر نه ویډیو څنګه جوړوئ هر څه طریقې درښایم. اول زه راځم ګوګل ته صحیح ده یا تاسو کروم براوزر یا ګوګل کولو کوئ صحیح ده. دلته به ایمیج کې اے آی ای اے اس ای دغه رقم ولیکئ صحیح ده. دغه ویب سایټ به راشي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دوستانو په دې کې دومره زیاتې آپشن وي چې تاسو به بالکل حیران شئ او دا ویب سایټ به تاسو ته هیڅ څوک در ونه ښایي. په دې کې به په دې پلاني باندې کلیک وکړئ دا کومه شنه بټن ده نو د خپل ایمیل یعنی ګوګل اکاونټ سره به لاګ ان کړئ صحیح ده کولو به کې آن به کې سمپل ساده کې صحیح ده. په دې کې ګوره نینو بنانا پرو هم شته دی ګوګل ویو 3 هم شته دی او سورا 2 هم شته دی. ملګرو دا ټولې ویب سایټ په یو ویب سایټ کې او د دې نه بغیر پکې نورې هم ډېرې تیرې افیکټ شته دی صحیح ده چې تاسو تصویر ور اچولی شئ او هغه رقم ویډیو پې جوړولی شئ. په دې کې ګوره تاسو ته پلنې ښکاري فوټو انهینس تاسو په دې کې ساده تصویر لو کوالټي والا تصویر فل ایچ ډي ته اړولی شئ او دا دویم چې کوم تاسو ته ملګرو دوستانو ښکاري که نه تاسو چېرته تصویر ویستئ په هغه تصویر کې تاسو سره یا کوم شی راغلی وي هغه تاسو ریمو کول غواړئ نو په دې کې ریمو کېږي. راځئ طریقه درښایم. په دې باندې ما کلیک وکړلو ایمیج باندې ما کلیک وکړلو یو شی درته هم درښایم چې تاسو هر څه زده کړئ. نو ګوره ما دا تصویر اپلوډ کړو دا کم ګیلاس دی دا ترې نه زه ریمو کوم دا زما نه دی خوښ صحیح ده دا اضافي دی. نو ګوره په دې نه ما کرښته وکړه دا ریمو شولو. ګوره دا دویم ګیلاس هم دله ریمو کوم. نو ملګرو په دې کې تاسو لکه مطلب کم پزول شی وي یا ستاسو د خوښې وړ نه وي تاسو سره په تصویر کې راغلی وي هغه تاسو پې ریمو کولی شئ. راځئ صحیح ده ملګرو دا پیلنی چې کوم دی دا تاسو را تصویر فل ایچ ډي ته اړوي. دا دویم چې کوم دی په تصویر کې کوم پزول شی وي هغه ته ریمو کولی شئ او دا دریم چې کوم یو دی که نه په دې کې تاسو که تاسو په تصویر باندې کوم لیکل وي نو هغه تاسو ریمو کولی شئ. راځئ زه پې کلیک کوم یو شی به زه ټرای کوم تاسو ته به طریقه درښایم. نو ملګرو دوستان ما پې کلیک وکړل دلته کې ما نه ایمیج غواړي هغه د ایمیج په کوم باندې چې لیکل وي نو زه به دلته کې دا تصویر وکړم. دلته کې زما د یوټیوب چینل نوم دی پې که نه سمې سکیل ایچ یو بي دا زه ریمو کول غواړم نو دا شنه لیکل مې ته وکړه دا لاندې پین نشان دی په دې باندې به تاسو سمپل ساده کلیک وکړئ او ګوره تاسو را سره د دې ریزلټ کتلی شئ چې هغه لیکل لاړل ریمو شول. نو دا د دې کار نو د دې څلورم څه کار دی دا بیکګراونډ ریمو کوي صحیح ده. زه په دې باندې کلیک وکړم او دغه رقم ساده طریقه ده ایمیج به ور اپلوډ کړم چې کله مې ملګرو دوستان دغه دا خپل ایمیج مې ور اپلوډ کړلو تصویر چې کله اپلوډ شي دا لاندې شکل دی اے آی ورسره لیکلي نو په دې باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو بیکګراونډ به ترېنه ریمو شي. ملګرو دوستانو دا تاسو په هر ځای کې بیا لګولی شئ. راځئ د دې څه کار دی ملګرو نو د دې هغه کار دی که نه که تاسو سره زوړ تصویر او سکریچ شوی صحیح ده یعنې خراب شوي ټول کرښې نو هغه تصویر به دلته اپلوډ کړي هغه به درته تاسو ته نه وي کیسې ده. ملګرو بله پکې دغه پیشو ده صحیح ده دې څه کار دی که تاسو سره چېرته څلور ګوټه تصویر وي او تاسو ته ټیک ټاک ریشو یا یوټیوب ریشو جوړې نو هغه درته جوړوي. راځئ طریقه درښایم. په دې باندې به زه کلیک وکړم دا ما نه ایمیج غواړي نو ملګرو دلته کې به زه یو ایمیج ورته اپلوډ کړم په دې ایمیج باندې به کلیک وکړم صحیح ده که نه دلته کې ما تصویر اپلوډ کړلو. راځئ دغه تصویر را سره تاسو کتلی شئ چې دا څلور ګوټه دی. زه دلته کې ګوره که دغه تصویر نه زه د ټیک ټاک ریشو دپاره جوړوم نو دا لاندې کوم لیکل دي که نه په دې کې به ته د ټیک ټاک ریشو وګورئ نو په اخر اثر کې نه تاسو ته ښکاري د ټیک ټاک ریشو په دې باندې به کلیک وکړئ. زه دا یوټیوب ریشو ته اړوم نو دلته ما په یوټیوب ریشو باندې کلیک وکړلو لاندې مې په دې شنه بټن باندې کلیک وکړلو نو تصویر یې ما ته یوټیوب ریشو ته کنورټ کړلو. نو تاسو کولی شئ چې هر رقم تصویر پې کنورټ کړئ. لاندې په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او دا تصویر ځان سره ډاونلوډ کولی شئ. نو دا هم ډېر خوندور دی او د ډېرو ملګرو به په کار راشي. نو د دې طریقه مې درته پکې هم درښودله. راځئ تاسو به پکې ما پکې پیلنی یو پرېښی دی چې تاسو به تصویر څنګه په انهینس کوئ نو په دې باندې ما کلیک وکړلو. ملګرو دوستانو په ایمیج باندې کلیک وکړئ او خپل یو
تصویر به ور اپلوډ کړئ. نو ما دا سردار تصویر ور اپلوډ کړل، تاسو به ډېر ښه پېژنئ. نو تاسو ما سره ریزلټ کتلی شئ چې څومره مکمل فل ایچ ډي کوالټۍ ته یې کنورټ کوي. نو دغه طریقه ده که ډاونلوډ کوئ، لاندې په سیو باندې کلیک وکړئ، تصویر ډاونلوډ کړئ. راځئ دویم ویب سایټ درښایم. ملګرو دوستانو دا خو پیلنی ویب سایټ و چې هر څه درته پکې ما در وښودل. راځئ اوس د دویم ویب سایټ په طرف باندې ځو. ما تاسو ته ویل چې درې به درښایم. نو زه به جیمینای ته راشم. ملګرو په جیمینای کې درته زه تصویر فل ایچ ډي ته اړوم. صحیح ده. کله دلته راغلی په کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ، لاندې پلس ایکن باندې کلیک وکړئ. دوستانو د ګیرلین خپل یو ساده تصویر هغه تصویر اپلوډ کړئ کوم چې تاسو په ساده موبایل ویستی. صحیح ده. ما د میرمنې تصویر ور اپلوډ کړلو او لاندې ما په دې ایرو باندې کلیک وکړل. دا لیکل مې ورسره وکړل. دا لیکل به تاسو ته چېرته میلاویږي، د دې طریقه درته هم درښایم. دا لیکل درته مکمل فری درکوم. نو تاسو ما سره کتلی شئ چې د ساده تصویر نه یې ما ته څنګه فل ایچ ډي کوالټۍ کې تصویر جوړ کړلو. راځئ یو دویم تصویر هم درته په انهینس کوم چې ستاسو مکمل یقین وشي څومره مې درته جوړ کړلو خو کوالټي خرابه نه شوله. راځئ ملګرو زه یو دویم تصویر ور اپلوډ کوم. بیا راغلم زه ګیرلې ته او دلته کې ما د مامیش تصویر ور اپلوډ کړ. د دري مرچل سریال اداکار دی، تاسو به ډېر ښه پېژنئ. راځئ ملګرو دوستان کله مې چې تصویر اپلوډ کړلو صحیح ده، دا راسره تاسو د تصویر ریزلټ وګورئ څومره ګنده ریزلټ دی. خو راځئ چې کله انهینس شي، کله جوړ شي تصویر، جیمینای ما ته تصویر راکړي، د هغه تصویر ریزلټ به درته هم درښایم. نو جیمینای ما ته تصویر راکړلو، دا اوس ګوره اوریجنل تصویر دی، څومره ګنده تصویر دی ملګرو دوستانو، مخې ټول بلر دی. صحیح ده. دا مامیش دی، تاسو به ډېر ښه پېژنئ. او دا چې کوم جیمینای ما ته راکړلو نو دا درته زه را زوم کړم، نو څومره خوندور تصویر یې جوړ کړلو. نو ملګرو دوستانو دا لیکل به تاسو ته چېرته میلاویږي، د ویډیو په اخره کې در کوم. راځئ دریم ویب سایټ درښایم. تاسو به ګوګل ته راشئ، دلته کې به تاسو دغه رقم ولیکئ WHIS کې. ملګرو دغه ویب سایټ به راشي، دا پیلنی په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړلو ملګرو دوستانو دغه رقم انټرفیس به راشي. زه درته هر څه ځکه زر درښایم زه وایم چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. ملګرو دا لاندې کومه بلیک بټن ده په دې باندې به کلیک وکړئ، لاندې به ایډ ایمیج باندې کلیک وکړئ. سیده لاندې تاسو ته ښکاري زیړه بټن او دلته کې به تاسو خپل یو ایمیج اپلوډ کړئ د دغه ځای نه. سیده زه اینده ګوره ګیرلي راغله او زه به ګیرلي نه اوس یو تصویر اپلوډ کوم. زه به هغه تصویر فل ایچ ډي کوالټۍ ته کنورټ کوم. نو د دغه هلک یو تصویر مې اپلوډ کړ د دې خپل ملګري. نو تاسو کتلی شئ چې تصویر اپلوډ شولو بره دا کراس بټن ده، دا به ووهئ ملګرو دوستانو. همدغه لیکل به وکړئ کوم ما چې جیمینای ته ورکړي وو، نو دغه لیکل ما ورکړل. او دا لاندې ګوره دغه څلور ګوټه پریم دی په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې یوټیوب ته، ټیک ټاک ته یا څلور ګوټه فیسبوک دپاره تاسو تصویر جوړوئ. نو زه یوټیوب دپاره لاندې په ایرو باندې مې کلیک وکړل، اینده تصویرانې راته فل ایچ ډي کوالټۍ ته کنورټ کړل او راته ویې اړول. صحیح ده. دغه لیکل به تاسو ته چېرته میلاویږي، دا لیکل به تاسو ته کوم ځای نه راغلی. نو راځئ ملګرو چې اوس درته دغه لیکل درکړم، دا ځان سره وساتئ چې درنه ورک نه شي، ځکه چې ډېر قیمتي لیکل دي او دا ما ډېر په سختۍ را پیدا کړي دي. نو دوستانو په سکرین مې درته کوم لیکل وکړل، د دغه لیکلو نه تاسو سکرین شاټ راواخلئ. د سکرین شاټ را ایستلو نه بعد به تاسو دغه لیکل را کاپي کړئ. خو تاسو به اوس د دې لپاره پین بال پین راخلی او دا لیکل به یو لیکئ. هېڅ کله هم داسې مه کوئ. راځئ اسانه طریقه درښایم چې تاسو به دا لیکل په یو کلیک سره څنګه کاپي کوئ. نو ملګرو تاسو به ګوګل یا کروم بروزر ته راشئ. نو زه ګوګل ته راغلم، ګوګل سرچ بټن سره بره د کیمرې آپشن دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دا کوم سکرین شاټ مو چې راواخیستو دا تصویر به دلته کې اپلوډ کړئ. او ملګرو دا کوم لیکل دي دغه پریم دی، سیده په دې کې به دا لیکل داسې بند کړئ او دا بره کوم آپشن راغلو دا به وهئ، بره به دا کاپي راشي، دا به وهئ، دا لیکل به تاسو سره کاپي شي. نو ملګرو دوستانو دا لیکل ځان سره وساتئ، ځکه چې ډېر زیات به مو په کار راشي. کله جیمینای ته تاسو خپل ساده تصویر ور اپلوډ کړئ او دغه لیکل ورکړئ، نو ریزلټ یې بیا تاسو وګورئ چې څومره فل ایچ ډي کوالټۍ کې به تاسو ته تصویر درکوي. نو لازم یو ځل ټرای کړئ او ما ته په کمنټ کې وایئ چې تاسو ریزلټ څنګه و د ایمیج. دوستانو ویډیو تر دغه ځای پورې وه. ما تاسو ته نن درې ویب سایټ یې دروښودلې، په دریو واړو کې تاسو تصویران ایمیج یعنی هغه فل ایچ ډي کوالټۍ ته کنورټ کولی شئ. ملګرو دوستانو که تاسو هم غواړئ چې خپلې ویډیوګانې فل ایچ ډي ته کنورټ کړئ، نو بیا رانه دغه ویډیو ډېره زیاته اوږدېدله، بیا اکثر ملګري نه ګوري. نو که تاسو غواړئ چې د ویډیوګانو دپاره هم درته ویډیو جوړه کړم، نو په کمنټ کې ما ته هر ملګري د ویډیو ولیکي چې ما ته پته ولګي چې تا ویډیو تر دغه ځای پورې وکتله او ته غواړې چې زه خپلې ویډیوګانې هم فل ایچ ډي کوالټۍ ته کنورټ کړم، نو بیا ورته پې لازم راتلونکي ویډیو زه تاسو ته جوړه کړم چې تاسو به خپلې ویډیوګانې څنګه فل ایچ ډي کوالټۍ ته کنورټ کوئ او اړوئ به. لازم یو بار په موږ ته په کمنټ کې ویډیو ولیکئ. نو ملګرو په کمنټ کې راته ووایئ ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم. او که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک، کمنټ او شیر کول مه هېروئ. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سم اسکیل HUB دغه چینل دی ملګرو، په دې کې روزانه زه همدغه رقم ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو در سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.